سلام، وخت بخیر. د جرمنۍ یا ډویچ ژبې یو نوی لوست چې خورا مهم، هر ځای او هر ورځ کاریږي. دا درس دومره مهم او هر شیبه کاریږي چې تر سلام وروسته او آن بعضې وخت تر سلام مخکې استعمالیږي. که آلمان، اتریش او یا سویس کې یاست او تازه ژبه زده کوئ، نو دا کلمې باید په لومړۍ میاشت کې زده کړئ تر څو خپلې ستونزې خپله حل کړئ. دا درس د پښتنو دی چې فغاګې ورته وایي یا په پښتو کې پښتنیز لغتونه هم بللی شو. د دې ټولو لغتونو یا کلمو په سر کې د و حرف راځي او هر کله چې مونږ پوښتنې کوو د هر شي په اړه باندې، نو دغه کلمې پکې حتما راځي. په الماني ژبه کې زیاتې دي، خو مونږ هغه مهمې کلمې چې هر ورځ په ورځني ژوند کې کارول کیږي په هغې به دلته لنډ بحث وکړو. دا پښتنیز لغتونه لکه د بیلګې په توګه ویا، ون، وو، واس، وی، واغم، ویلخه، وهیا، ووهن دومره مهم دي چې که مونږ تاسې هر چیرته هر ځای یو اوږده جمله واورو، حتما د همدې پوښتنې ځواب پکې وي، لکه څه پیښ شوي، کله پیښ شوي، چیرته پیښ شوي او چا پیښ کړي دي. نو هره جمله چې تاسې اورئ حتما دغه پوښتنو ته پکې ځواب ویل شوی. نو راځو پیل به یې له وس څخه وکړو. وس یا په انګلیسي کې د دې معادل چې دی واټ او په پښتو کې څه شی، یعنی کله چې د یو شي په اړه پوښتنه کوئ نو د وس کلمه یا پښتنیز لغت استعمالولی شئ. د بیلګې په توګه واس ایست داس، دا څه شی دی؟ واس ایست داس، دا څه شی دی؟ همدارنګه بل پښتنیز لغت چې دی هغه د وی دی. وی دا څو معناوې لري، لکه څنګه، څومره او د څه شي معنا ورکوي. خو زیاتره وخت د څرنګوالي په اړه باندې دغه کله چې د یو شي د څرنګوالي په اړه تاسې پوښتنه کوئ نو بیا د وی کلمه یا د وی لغت ډېر استعمالیږي. د مثال په ډول وی ګیت است دیا، وی ګیت است دیا، ته څنګه یې؟ نو څو معنا وی لري، خو زیاته چې استعمالیږي هغه د څنګهوالي یا څرنګوالي په اړه استعمالیږي. لکه وی البستو، ته څو کلن، یعنې دلته د څومره والي وښودله. راځو بلې کلمې ته یا بل پښتنیز لغت ته چې هغه دی وو. دا د ځای یا د مکان په اړه باندې استعمالیږي، لوکیشن په اړه باندې، چې د یو شي د موجودیت په اړه باندې د چا نه پوښتنه کوي. فرض که وو بیستو، ته چېرته یې؟ نو دلته دا موقعیت وښوده، یا په الماني کې چې اورت ورته وایي، یعنې اورت او ځای دا موږ ته په نښه کوي. یو چا نه پوښتنه کوي ته چېرته یې؟ وو بیستو، ته چېرته یې؟ نو د وو کلمه چې ده دا موږ ته موقعیت راښیي. د موقعیت په اړه باندې یوه بله پښتنیزه کلمه هم شته چې هغه وهیا ده، خو فرق دې سره دا ده چې دا یعنې له کوم ځای څخه، هلته فقط موږ ویل چېرته یې. اوس لکه فرض کړه یو چا نه پوښتنه له کوم ځای څخه راغلی یا له کوم ځای څخه راځي یا له کوم ځای څخه، دلته هغه منشا زیاتره وخت ښودل کېږي. د بیلګې په توګه یو چا له پوښتنه کې ته له کوم ځای څخه یا له کوم ځای څخه راغلی، داسې ویل کېږي وهیا کومستو. نو دغه وهیا چې دا منشا ښیي له کوم ځای څخه، او و چې و هغه موقعیت ښود، همدا اوس. همدارنګه د موقعیت په اړه باندې یا ځای په اړه باندې بله پښتنیزه کلمه چې ده هغه ووهن دی. ووهن په انګلیسي کې لکه ټو ویر، یعنې په کوم ځای ته، یعنې په پښتو کې ورته موږ داسې معادل ویلی شو چې کوم ځای ته یا کوم چېرته. نو لکه یو چا پوښتنه کوئ ته چېرته ځې، کولی شي همدغه کلمه ورته استعمال کړي، ووهن ګیس دو، ته چېرته ځې. نو دا هم د داسې کلمه ده چې د ځای په اړه ده، خو د راتلونکي یا مسیر په اړه باندې چې کوم ځای ته ته ځې هغه ځای په اړه پوښتنه درنه کېږي. وهیر چې و هغه له کوم ځای څخه، و چې دی چېرته، او ووهن کوم ځای ته. بل پښتنیز لغت چې دی هغه واغم دی. واغم یعنې ولې. پښتو کې موږ یو متل لرو، ولې خو وایي جنګ ته وایي. الماني کې هم همداسې دی چې واغم چاته کله استعمال کړي هغه درته وایي چې واغم از د بنانا کروم،
ولې کیله کږه ده. موږ وایو ولې خو جنګ ته وایي دوی ولې کیله کږه ده. نو ولې چې دی د دلیل په اړه باندې انګلیسي کې رایزن پوښتنه یعنی د دلیل پوښتنه ده چې درنه پوښتنه کوي ولې په کوم دلیل په کوم سبب په کوم باعث باندې. نو واغم په دې وخت کې تاسو استعمالولی شئ. د بیلګې په توګه له یو چا پوښتنه کوي چې ته ولې الماني ژبه زده کوې، نو دلته دلیل به یې درته ووایي واغم لرنس دو دویچ، ته ولې الماني ژبه زده کوې. نو دلته ریزن یا علت پوښتنه ده په واغم کې چې ستا د یو چا څخه د یو دلیل په اړه یا سبب په اړه پوښتنه کوي، نو دغه پوښتنیزه کلمه استعمالولی شي. او بله پوښتنیزه کلمه چې ده دا د زمان او وخت په اړه باندې ده چې یو چا څخه د یو وخت په اړه پوښتنه کوي. وان معنا کله، وان گهن زی ته کله ځې. نو د دې پوښتنې په کولو سره هغه کس چې ته له چا پوښتنه کوي هغه مجبور دی چې هغه تا ته د وخت په اړه ځواب درکړي. وان گهن زی ته کله ځې، فرض کړه مورګن سبا، هویته نن. نو د وان کلمه چې ده دا موږ ته د وخت په اړه باندې پوښتنه کوي. او بله سوالیه کلمه چې ده هغه د ویا یعنی څوک یا چا. دا د شخص په اړه پوښتنه ده چې فرض کړه چا دا کار کړی دی یا څوک یې ته یا د شخص په اړه هر چا پوښتنه کوي نو کولی شي د ویا کلمه استعمال کړي. فرض کړه که ته له چا پوښتنه کوي ته څوک یې، ویا بیست تو، ته څوک یې. خو دلته چې مثال کې موږ کوم استعمال کړی هغه ویا ایست داس، دا څوک دی یا دا څوک ده. ویا ایست داس دا څوک دی یا دا څوک ده. نو د ویا پوښتنیزه کلمه د شخص په اړه پوښتنه کوي تر څو ځواب کوونکی مجبور شي چې د شخص په اړه معلومات ورکړي. فرض کړه هغه ووایي چې داسیس احمد، داسیس محمود، نو د ویا کلمه د شخص په اړه باندې پوښتنه کوي. له هپی لایف سره له ژونده خوند واخلئ.